بل یو سوال کړی دی او ډېر خوندور سوال دی. یو سړی دی د هغه رضایي لور ده. رضایي لور څنګه کیدی شي؟ د ده ښځې هغه جنۍ له ماشومې له پی ورکړی، هغه بیا د ده رضایي لور شمارلی کېږي. هغه لویه شوه، غریبه وه، نو دی دې له زکات ورکولی شي او که نه؟ او دا ډېر ښکلی سوال دی. جواب د مسلې دا دی، اول خو دا یاده کوي چې کله یو سړی او د هغه بچي غریبانانی، نو بچو له زکات، دا مسله ته اوس ده بچو له زکات ورکولی شي؟ یا ده که اصولي او بنیادي مسله چې یو سړی بچي غریبانان دي، نو دی دغه غریبانانو بچو له زکات نشي ورکولی؟ وجه د هغې دا ده چې شریعت په ده باندې لازم کړی دی چې په دوی به خرچه کوي، ځکه چې د ده اوس رسي د هغوی نه رسي، په ده لازم دی چې خرچه به کوي. نو چې کله دی زکات ورکوي، نو په دې کې یو حیله کوي چې هغه شریعت چې پسې واجب کړي دي چې هغه د ځان نه لرې کړي. نو هغه خلک وایي چې په یو غشي باندې دوه ښکاره، یعنې زکات هم وشو، خرچه هم وشوه. ها بعض استثنایی حالات شته، هغه موږ نورو ځایونو کې ذکر کړي دي او هغې له نه ورځو، جدا مسله ده. خو دا مسله د هغه بچو په باره کې ده چې هغه د دې سړي د دې ملا نه پیدا وي، او د هغه نوسو په باره کې ده چې هغه د ده ملا نه پیدا وي. د نوسو هم ګوره دا مسله ده، ځکه چې نوسې هم داسې دی لکه بچې. خو کوم نوسي؟ د لور بچي، نه د زوی اولاد، د زوی اولاد یادو. نو دا مسله د هغه بچو دپاره ده او د هغه نوسو دپاره ده چې هغه د دې سړي د ملا نه پیدا وي. یعنې ملا نه پیدا څه مطلب شو؟ چې خپل بچي ملا نه پیدا دې ته وایي. هر چې بچي د رضاعت دي، نو هغوی په دې کې نه دي شامل، هغوی له زکات ورکولی شي.